سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا امان الله احمدزی ستاسو په چوپړ کې د بوژوخ کمپیتخیت او یا سلام وطنوالو درویشتم درس سره. په درویشتم درس کې دوستانو موږ تاسو دا لولو چې لموین د ترانسپورت په انګلیش کې ورته means of transportation یا د ترانسپورت کوم وسایل چې استفاده کوي. سمه ده؟ نو دا درس ډېر لنډ درس هم ده او ډېر مهم هم ده، ځکه چې تاسو د ورځو په اوږدو کې دا کاروئ. سمه ده؟ نو دوستانو تاسو نه معذرت غواړم، موږ ته بخښنه کوئ، تخنیکي مشکلات مې پیدا کړی وو د وظیفې کمپیوټر او د خپل کمپیوټر ترمنځ څه سکیورټي معامله وه، د یو نه بل ته درسونه نه انتقال کېده، نو دا لږ وخت یې ونیو. خو په هر صورت موږ تاسو درسونه هم پای ته رسېدلی ده، تقریبا دوه نور درسونه به پاتې. نو بیا به د خیر سره ګورو، نوی پروګرام نوی موضوع ته که چیرې بیا ستاسو خوښه وه به وړاندې لاړ شو، که نه بیا نو کوم بل پروګرام کیدای شي لاس تر سر کړو. نو توکل په خدای، راځئ چې درس شروع وکړو. بیا هم ملګرو دا زموږ تاسو فهرست ده، په دې فهرست کې تاسو ګورئ چې موږ تاسو درسونه دیزي ته رسېدلی le moyen de transport او د خیر سره بس دوه نور درسونه پاتې ده، او نور بیا د خیر سره که چیرې ستاسو خوښه وه رضایت هم وښوده، شایقین البته څوک شوق یې لرلوده، بیا به د خیر سره دوه پروګرام چې زیاتر ګرامري بڼه لري تاسو ته به مخکې بوځو او بیا به د وخت سره انشاءالله خبرې کوو. صحیح ده؟ ښه، le transport یا ترانسپورټیشن. نو ترانسپورت تاسو پوهیږئ چې ترانسپورت موږ تاسو په پښتو کې موږ تاسو ډیر غریب خلک یو، ځکه چې موږ تاسو خپل ژبه ته دومره خدمت نه کوو کنه. نو ترانسپورت همدا کوم چې موږ تاسو د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کیږو، که دا موټرې که طیارې که هر څه دا ترانسپورت په کټګورۍ کې راځي، چې دري ژبې ورته څه وایي؟ حمل و نقل. سمه ده؟ حمل و نقل معنا چې د یو ځای نه بل ځای ته تاته انتقال درکوي. ښه دوستانو، بیا هم د پخوا په شان تاسو ته دلته په څلور ژبو کې هر څه په پام کې نیول شوی ده، چې تاسو یې ګورئ دلته فرانسوي ده، انګلیش ده، دري ده او په پښتو ژبه ده. نو تاسو به که چیرې مخکینی درس تعقیب کړی په هغه کې هم موږ تاسو یو څه ناڅه د ځینې شیانو باره کې ویلې ده، خو دلته بیا هم ځینې شیان تکراري راغلی، ځکه چې موضوع د ترانسپورت ده. نو راځئ چې شروع وکړو، او د پخوا په شان زه به تاسو ته لږ کله ناکله یو ځلې دوه ځلې یا درې ځلې یو کلمه تکرار کوم. کوم ملګري چې نوي دي، کوم ملګري چې ژبه یې نه ګرځي، هغه دوی کولی شي چې ما پسې تکرار وکړي، د هغه دوی ژبه به په تلفظاتو کې لږ ښه مات شي. سمه ده؟ ښه دوستانو، موږ سره لومړی لغت چې ده هغه څه ده؟ لاویون. لاویون لاویون او که چیرې لا ورسره نه وای نو څه وایې؟ اویون. اویون څه ده؟ مسکولین ده. مسکولین مطلب نارینه نوم ده. په انګلیش کې ورته څه وایي؟ ایروپلین. صحیح ده؟ ایروپلین چې پښتو کې ورته الوتکه وایي. ورپسې کوم لغت چې موږ تاسو ته دغه څه ده؟ لیغوپور. لیغوپور لیغوپور او یا ایروپور. که چیرې تاسو مثال د خبرې چاردوګل ته تللی اوسېږئ نو لیغوپور د شارل دي ګول. سمه ده؟ لیغوپور. ایرپورټ ته وایي د هوایي ډګر په نوم موږ تاسو یادوو یې په پښتو کې. لو باتو. لو باتو لو باتو بوټ کښتۍ ته وایي دوستانو. نو دا کومه کښتۍ ده؟ هغه وړه وړه کښتۍ چې دي. سمه ده؟ وړه کښتیګانې چې دي. لوتوبوس. لوتوبوس لوتوبوس دا ګورئ مسکولین، دا هم نارینه نوم ده. یا لوکار. لوکار لوکار دا بس ده. دوستانو دا لوتوبوس یا کار کوم بسونو ته ویل کېږي؟ ښه دا ښه په یاد ولرئ. یو هغه بسونه ده چې د ورځې په اوږدو کې
مثال د ننه په پاریس کې کار کوي د یو ځای نه بل ځای ته خلک انتقالوي د ترانسپورت په حیث استفاده کیږي هغې ته بوس وایي ښه دا اوتوبوس او یا کاخ چې ده دا هغه بسونو ته ویل کیږي چې که چیرې ځینې زموږ تاسو ځینې وطنوال په پاکستان کې وخت تیر کړي هلته ورته کوچ وایي نو دا هغه بسونه ده چې د مثال په توګه د فلیکس بوس په حساب استفاده کیږي یا هغه بسونه ده چې د یو ښار نه بل ښار ته ځي یا د یو ملک نه بل ملک ته ځي د مثال په توګه د فرانسې نه بلجیم ته ځي د فرانسې نه مثال ایټالیې ته ځي او داسې نور صحیح ده نو هغه موټرې یا هغه غټ غټ بسونه چې په فلیکس بوس کې استفاده کیږي هغې ته کاغ یا اتوبوس کلمه استفاده کولی شي د هغه نه وروسته جمله چې لغت چې موږ تاسو ده لګر روتیر لګر روتیر لګر روتیر بس سټیشن د بس تمځای سمه ده د بس تمځای ګغ تاسو پوهیږئ چې تمځای ته ویل کیږي غوت یې د سرکونو په حساب راځي سمه ده سرکونو ته غوت وایي غوت یې l'arrêt 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 du bus l'arrêt du bus l'arrêt du bus bus stop د بس تمځای د بس تمځای ګوره دوستانو ګغ سټیشن ته ویل کیږي یا هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته زیات بسونه درېږي خو بیا هم هغه تمځای ده که نه نو هغې د بوس چې ده دا دوستانو هغه ځایو ته ویل کیږي چې لکه مثال په توګه یو بس د اسانه مثال به تاسو ته درکړم مثال د توغ ایفل نه حرکت کوي او د شانزلیزې په لوري ځي نو په لاره کې په هر ځای کې چې دی درېږي په هر سټاپ کې چې دی درېږي دغه سټاپ ته هغې د بوس وایي سمه ده la voiture la voiture la voiture car څه شی موټر موټر le covoiturage covoiturage le covoiturage le covoiturage carpooling یا ride sharing څه مطلب د سوارۍ شریکول یا د سورلۍ شریکول نو دوستانو د سورلۍ شریکولو نه مطلب ډیره بخښنه غواړم دوستانو کله نه کله موږ په وظیفه کې اوسېږو که ځینې څه خبره داسې اورئ نو ستاسو په خپل بزرګوارۍ سره موږ ته عفو وکړئ سمه ده ښه ملګرو بیا هم زه تاسو نه بخښنه غواړم په دغه ځای کې کوورتیغاژ نه مطلب تاسو ته مې ویلې چې دا هغه ده چې مثال په توګه تاسو ترانسپورټیشن شریکوئ نو د ترانسپورټیشن شریکولو نه مطلب دا شی ده چې مثال په توګه تاسو د ورځې په اوږدو کې بس شریک استفاده کیږي که نه هر څوک استفاده کوي یا د مثال په توګه ټکسي د ټول استفاده کوي یا مثال په توګه داسې نور مټرو ده تخم ده او داسې نور دغه سیستم ته کوورتیغاژ وایي یا هغه ډریوري سیستم وایي چې ټول سره شریک ده سمه ده لو فیغې لو فیغې لو فیغې په انګلیش کې ورته فیری وایي بیړۍ نو دا کوم بیړۍ ده دا هغه غټ غټ بیړۍ دي چې په چکرو باندې یا مثال په توګه هغه غټ بیړۍ دي چې لکه د مثال زه به اسان طریقه تاسو ته لکه د ټایټانیک په شان داسې غټ بیړۍ ده او خلک پکې د یو ځای نه بل ځای ته چکر ته ځي سمه ده هغې ته لو فیغې وایي لو 4x4 لو 4x4 لو 4x4 څه مطلب فور ویل ډرایو فور ویل ډرایو چې موږ تاسو څلور ورته وایو یا څلور پر څلور ورته وایي هغه ستاسو خوښه ده سمه ده که چیرې تاسو پام وي د ځینې موټرو په شا کې لیکلي دي چې څلور ایکس څلور نو مطلب یې دا ده چې موټر 4x4 ده یعنی مطلب دا ده چې موټر څلور واړه پښې حرکت کوي سمه ده دا شانتې ورپسې لو کی پلیټفارم
د اورګاډي پټلۍ ته وایي یا د اورګاډي پلیټفارم ته وایي. نو پلیټفارم دوستانو څه ته ویل کیږي؟ دا هغه ته ویل کیږي چې مثال په توګه په کوم پټلۍ باندې چې هغه اورګاډی ځي یا راځي هغې ته څه ویل کیږي؟ هغې ته لوکي وایي. لو پوغ لو پوغ لو پوغ پورټ ته وایي پورټ په انګلیش کې. موږ تاسو ورته څه وایو؟ بندر. سمه ده. د مثال په توګه موږ تاسو په وطن کې ویل بندر عباس. صحیح ده. یا داسې نور بندرونه چې هلته چیرته مالونه د کانټینرونو لکه هغه کوم بزنس یا هغه کوم تجارتي مالونه چې په کانټینرو کې راځي او هلته پلي کیږي یا کته کیږي هغې ته څه وایي؟ هغې ته پورټ وایي چې په فرانسوي کې ورته پوغ وایي او موږ تاسو ورته په پښتو ژبه کې بندر وایو. سمه ده. لا ناویت لا ناویت لا ناویت شټل ورته وایي. شټل موږ البته موږ خاص نوم ورته نه لرو. که چیرې تاسو چاردیګول میدان هوایي ته تللی اوسیږئ نو هغه ځان ته یو شټل لري. سمه ده دوستانو. هغه شټل داسې ده چې مثال په توګه تاسو د یو ټرمینل نه بل ټرمینل ته وړي. دننه د میدان هوایي په منځ کې خلکو ته د ترانسپورټیشن سهولت برابروي نو دغه ته ناویت وایي. لو مترو لو مترو مترو خو دوستانو تاسو پوهیږئ. لا گار لا گار یا ستاسیون دی مترو ستاسیون دی مترو په انګلیش کې ورته څه شی وایي؟ سبوی سټیشن سبوی سټیشن د ریل سټیشن یا مترو سټیشن. سمه ده. لو تاکسی لو تاکسی لو تاکسی تاکسی خو تاکسی ده دوستانو. بیا هم لو تخه لو تخه لو تخه چې دا اورګاډی ده. ښه دوستانو دلته بیا هم تاسو ته ویلی ده چې different type دی ترانسپورت چې په انګلیش کې ورته different type of transportation وایي. د ترانسپورت مختلف ډولونه. اوس موږ تاسو مختلف ډولونه مطلب دا ده چې موږ تاسو څو طریقه یا په څو طریقو باندې موږ تاسو سفر کوی شو. سمه ده. موږ تاسو د سړک په طریقه سفر کوی شو، د اوبو په طریقه سفر کوی شو، د اورګاډي په طریقه سفر کوی شو، هوایي سفرونه کولی شئ او داسې نور. نو دلته تاسو ته دغه موضوع راخیستې ده. لومړی چې موږ تاسو سره دلته په جدول کې دغه څه شی ده le transport routier le transport routier le transport routier by road یا by land. څه شی؟ د سړک ترانسپورت د سړک ترانسپورت. د مثال په توګه تاسو د سړک په طریقه چې چیرته ځئ هغې ته غوټیې وایي. سمه ده. غوټ بیا مخکې چې ما تاسو ته په مخکینی سلایډ کې ویلي غوټ د سړکو څخه اخیستل شوی ده. نو دا هغه ترانسپورت ده چې د سړکو په طریقه تاسو چیرته ځئ. le transport maritime le transport maritime le transport maritime by sea سمندری ترانسپورت سمندری ترانسپورت. نو مغیتیم نه مطلب دا ده چې تاسو که چیرې د اوبو په طریقه یا د سمندرونو په طریقه د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوئ نو هغې ته مغیتیم وایي. سمه ده. بل نوع ترانسپورت چې موږ تاسو سره دغه څه ده le transport ferroviaire le transport ferroviaire le transport ferroviaire by train د اورګاډي ترانسپورت د اورګاډي ترانسپورت. نو د اورګاډي ترانسپورت خو تاسو پوهیږئ چې هغه هم TGV راتلی شي پکې، هم مترو راتلی شي او داسې نور. او آخري په دې جدول کې چې موږ تاسو سره دغه څه ده le transport aérien le transport aérien le transport aérien by air د هوا لارې ترانسپورت یا د هوایي ترانسپورت. داسې تاسو وایي. سمه ده. اوس که چیرې د مثال په توګه تاسو وایئ چې trajet par route trajet par route په انګلیش کې ورته څه وایي journey by road د سړک لارې سفر. سمه ده. یا د سړک په طریقه سفر کول. trajet par maritime trajet par maritime journey by sea د سمندر له لارې سفر. سمه ده. trajet par ferroviaire
trajet par ferroviaire ریل جورنی د ریل سفر یا د اورګاډي سفر trajet par aérien trajet par aérien air travel هوایی سفر دلته موږ تاسو ته یو څو دانې تاسو یې زړم چې دا اکسپریشن یې بولئ یا که لغت یې بولئ دا ستاسو پورې اړه لري خو ډیر مهم ده د مثال په توګه تاسو وایئ چې j'arrive en avance en avance نه مطلب څه ده early له مخکې نه یا مخکې د مثال په توګه تاسو چیرته غندیوم ده او تاسو غواړئ چې وختي ورسیږئ که نه نو کله چې تاسو وخته ورسیږئ دغه ته شوی en avance مطلب دا ده چې له مخکې نه تاسو ورسیدئ که چیرې تاسو په عین وخت رسیږئ په عین وخت مطلب دا ده چې تاسو مثال 10 بجې غندیول لرئ او په 10 فکس رسیږئ نو دې ته شوی alors j'arrive alors زه چې پر وخت ورسیدم پر وخت سمه ده j'arrive en retard یا j'arrive de retard en retard یا de retard دواړه صحیح ده ښه دوستانو مطلب یې څه ده لیټ ناوخته مثال په توګه تاسو یو ځای ته رسیږئ ناوخته رسیږئ نو تاسو دغه لغت استفاده کوئ شئ هلته دلته دلته ځینې لغتونه ده ویل شوی ده چې verb française lié au transport French verbs related to transportation چې په پښتو کې کومه څه ژباړل کیږي د ترانسپورت اړوند فرانسوي فعلونه اوس کوم البته دوستانو ما تاسو ته فعلونه ویلو چې فعل څه ته ویل کیږي صحیح ده که چیرې تاسو په فعل باندې نه پوهیږئ مهرباني وکړئ زموږ په چینل کې د مصدر یا د انفینیټیو درسو ته لاړ شئ هلته تاسو کولی شئ چې پوره معلومات هلته لاسته راوړئ بیا به زه تاسو ته څه معلومات درکړم ګوره فعل مطلب دا ده چې تاسو یو کار کوئ د یو کار کولو ته هغې ته فعل ویل کیږي سمه ده د مثال په توګه زه دا اوس خبرې کوم دا خبرې کول دا یو فعل ده سمه ده تاسو د مثال په توګه دا اوس ماته غوږ نیسئ دغه ته هم د غوږ نیولو فعل ویل کیږي صحیح ده نو فعل دا شی شوه نو لا زیات معلومات تاسو کولی شئ چې هلته لاسته راوړئ دوستانو دلته لومړی چې دا موږ تاسو دپاره تیار کړی هغه څه ده prendre to take اخیستل voyager to travel سفر کول conduire to drive چلول سمه ده د موټر چلول مثال تاسو کولی شئ چې د موټر چلول ته استفاده کوئ دا کلمه یا دا فعل aller to go سمه ده to go تلل دوستانو تاسو نه معذرت غواړم دلته زموږ دا کوم لیکل چې دا لږ ګډوډ شوی ده لکه ما مخکې تاسو ته وویلې که نه چې مشکلات مې لرل د تخنیکي مشکلات هماغه دپاره دا درس هم وځنډېدو سمه ده نو بیا هم خیر ده تاسو کولی شئ دلته د لغت معنا مستقیم البته که یو غاړه کې نو بل غاړې ته یې ده سمه ده نو تاسو نه موږ معذرت غواړو د کوم ګډوډي چې شوی ده نو انشاءالله الرحمن کېدای شي دا به دومره جدي خبره نه وي سمه ده ښه aller مطلب to go تلل سمه ده ورپسې venir to come راتلل entrer to enter ننوتل یا ورننوتل تاسو پورې اړه لري چې کومه څه وایئ sortir to go out بهر ته تلل سمه ده monter البته آر تلفظ مهم نه ده چې تاسو وکړئ خو بیا هم لکه دلته ځکه چې مصدر ده یا انفینیټیو ده مجبوري چې د آر ورسره ووایئ که نه to get in مطلب ننوتل یا داخل کېدل سمه ده یا هم پورته کېدلو ته ویل کېږي
descendre 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 to go down یا to get off سمه ده ښکته کېدل یا ښکته سمه ده دوستانو arriver یا arriver arriver to arrive رسیدل او یا رسیدل ده partir partir to leave پرېښودل سمه ده دا لغتونه اوس ځینې مثالونه ما تاسو ته جوړ کړی ده دلته کولی شئ چې تاسو یې وګورئ د مثال په توګه په لومړۍ جمله کې ویل شوی ده چې je monte dans le bus je monte dans le bus je monte dans le bus I get on the bus زه بس ته ننوځم یا بس ته خیژم سمه ده je descendre de train je descendre du train I get off the train I get off the train زه د ټرین یا د هماغه میټرو نه د اورګاډي نه کښته کېږم داسې به وایو زه د اورګاډي نه کښته کېږم je vais au travail en bus je vais au travail en bus I go to work by train زه کار ته د ټرین په واسطه ځم یا د ټرین په طریقه زه کار ته ځم je conduis pour aller au travail je conduis pour aller au travail I drive to work زه موټرواني کوم د کار په طرف یا کار ته چې ځم زه موټرواني کوم مطلب دا ده چې زه موټر ځغلوم د کاره پورې je sors en voiture je sors en voiture I go out by car نو je sors en voiture مطلب دا ده چې زه بهر ته چې ځم یا مطلب زه چکر ته ځم یا د باندې چې وځم د څه شي په طریقه ځم د موټر په طریقه یا د موټر سره ځم j'arrive en train j'arrive en train j'arrive en train I arrive by train زه د ټرین په طریقه یا زه د اورګاډي په طریقه ورسېدم سمه ده je prends le bus je prends le bus je prends le bus I take the bus زه به بس اخلم مطلب دا ده زه به په دې بس کې ځم یا په دې بس کې سپریږم سمه ده داسې descendre de la voiture descendre de la voiture get out of the car سمه ده یا د موټر نه وتل سمه ده د موټر نه وتل یا کښته کېدل descendre de l'avion descendre de l'avion to get out of plane to get out of plane نو بیا دوستانو دا زیاتر البته په امریه جملو کې راځي امریه مطلب دا ده چې یو چاته امر کوي چې هلکه کښته شه داسې که نه نو د یا کښته کې دلته لکه امر غونته ده د طیارې نه کښته شه یا کښته کېدل دواړو حالاتو کې استفاده کولی شي descendre de train descendre de train descendre de train to get off the train to get off the train د اورګاډي نه کښته کېدل د اورګاډي نه کښته کېدل نو دوستانو زموږ تاسو درس دلته پای ته ورسېده د پخوا په شان تاسو کولی شئ چې دا درس PDF په ډسکرپشن لینک کې لاسته راوړئ او بیا هم د پخوا په شان ځینې دلته تاسو ګورئ ځینې سایټونه تاسو کولی شئ چې دې ته سر ووهئ او د دې نه یو څه ناڅه معلومات هلته هم لاسته راوړئ سمه ده نو دوستانو بیا هم د پخوا په شان که چیرې چینل ته نوی یاستئ سبسکرایب کړئ نوی درسونه پاتې نه شئ که پخواني ملګري یاستئ وطنوالو سره یې شیر کړئ تر څو ټول وطنوال ترېنه ګټه واخلي تاسو په لوی او بخښونکي الله مو سپارم الله مو مل شه خدای په امان